سلامونه! کله ناکله موږ په فیسبوک باندې ویډیوز ګورو یا هسې څه ګورو نو داسې ویډیوز زموږ مخې له راشي چې هغه موږ ګورو خو بیا په منځ کې کالز راشي یا زموږ بل څه کار یا ویډیوز هم نه پاتې شي یا موږ پوره وګورو خو بیا وروسته چاته ښودل غواړو یا موږ ځان له کتل غواړو نو هلته هم نه ورکه شي. دا موږ څنګه پیدا کولی شو؟ فیسبوک کې چېرته چې مسنجر د دې نه دا لاندې چې کوم 3 کرښې دي دې باندې تاسو کلیک کوئ او لاړ شئ ویډیوز آن واچ باندې. نو په ویډیوز آن واچ کې چې څومره هم ویډیوز دي دا ټوټل هغه ویډیوز دي چې ستاسو په فیسبوک کې موجود دي، ستاسو په لیست کې موجود دي. خو په دې کې چې کوم دا یور واچ لیست دی دې باندې له پاسه چې کوم د انسان دا شکل یې ډرا کړی دی په دې باندې چې تاسو کله کلیک کوئ نو دې کې به 2 شیزونه راشي. یو به هغه شیز راشي چې سیو ویډیوز کوم چې تاسو سیو کړي هغه هم تاسو کتلی شئ او هسټري به راشي. هسټري باندې تاسو کلیک کوئ نو کومې ویډیوز چې تاسو کتلي ټوټل په فیسبوک باندې او څومره هم تاسو لاندې ځئ نو هغه ټول ویډیوز به دلته موجود دي. تاسو 30 سیکنډ نه سیوا دا ویډیوز چې کله کتلي نو هغه به موجود دي او دا تاسو دوباره بیا کتی شئ، دوباره بل ته شیر کولی شئ او چې کوم څنګه انفارمیشن ترې اخیستل غواړئ نو داسې کولی شئ. نو ما سره به اکثر داسې شو مخې ته به ویډیو راغی بیا منځ کې څه کار راغی نو هغه به رانه پاتې شوه بیا به راته نه میلاوېده نو دا هسټري چې زه کله ګورم نو بیا ماته هغه ویډیوز میلاو شي. نو تاسو هم داسې کولی شئ. که دا تاسو ته فایده مند ښکاري نورو ته هم ووایئ. السلام علیکم.